ښه نو خدای مو راوله خدای دې راوله دې مدیر صاحب څنګه یې په خیر خیر کړه ته خیرونه چې ما دې قبول څنګه بابکه ښه یې والله شکر دې دا بارانونه په ښه خوند یې نه وکړي چې خدای وکړي او داسې د خدای رحمت وسو بس ډېر ښه بارانونه وسو خدای دې نیکمرغه کړي امین امین اوبه به نه کړي راپورته سي واښه به شنه سي غنمال به د خلکو اوبه سي ډېر کارونه سمېږي الله به دا نیستینه کې ورکه کې خدای مهربانه دی خدای زرجان ته څنګه بخیر شکر په خیر جوړه خیر طبیعت ښه دی قراري ده تم دا بارانو تر تازه کړي او بارانونو پر هر مسلمان پر ایوان انسان ته ترجیح دی دا ایوان د انسان لپاره ښه شی دی دا ګرد بارانو ته ترجیح وي ته څنګه په خیر یې طبیعت ښه دی څنګه مکتب ته تللې په دا بارانو کې که امتحانونه وه که څنګه کیسې وې ښه دا لا کوچنیان وینې د کوچنیانو به یو بله دنیا ده یو بله کم ژوند دی دی اوس ګلان دي راپورته سوي دي خلاص وینې شاوخوا یې ګوري مدیر صاحب دا لمسی دی د خیر سره لمسی مې دی لمسی مې دی الله دې بس خپل مقام پورې په خیر ورسوي کوچنیان خو داسې دي لکه د مدیر صاحب چې وویل ګلان ګلان دي و بشک یا نالان دي نو که موږ غواړو چې د ناله څخه یا د ګله څخه ښه ثمره واخلو مثلا ګله څخه ښه بوی حس کړو ښه ذایقه ښایسته یا د یو درخت څخه ښه میوه ترلاسه کړو نو روزنه یې باید ډېره روزنه فرض ده چې کوو خبر د روزنې ده اوس ادي مدیر صاحب ته معلومیږي مدیر صاحب خو د ډېر وخت معلم چیر سوی دی د ده مخ ته چې موږ خبرې کوو خو نه شایي خو خیر او دغه معلم صاحب ته معلومیږي مدیر صاحب ته معلومیږي چې دا اولاد چې دی دا پر مور پلار باندې یو څو حقونه لري اولاد یې پر لري بېشک اولاد چې حقونه پر مور پلار لري هغه درته د مور تر حقونه خو ډېر دي خو اولاد هم حق لري او اول حق یې دا دی چې ښه اسلامي نوم سړی پر کښېږدي بل حق یې دا دی چې مثال د هغه روزنه ده او خوراک دی او کالي دی او بل تر ټولو دغه چې دی هغه دا تربیه ده تربیه تر ټولو مهمه ده بابک اوس ما یو وخت کې یو سړي ته ویله مال دغسې باس یاد سو مال دا کوچنی چې داسې د 11 یا 12 کالو یا 13 کالو سي بارونه خورا موږ په ده وایو چې یو کسب ته بیر واچو بل وایي دا به وکړو بل چې نه کې غټېږي کرا کرا پوښتنې دي کوي چې پلانکی کار دي څنګه کوي مال دا دنیاوي ګټې دا خو ورته وایې چې کسب یې زده که پلانکی کار وکړه دې ته سمه پر دې خورا په فکر کې دغه تربیې هم د هغونه په فکر کې بابکه دغه لیکلي وایي تعلیم او تربیه ریاست تعلیم په مکتب کې ورکول کېږي تربیه به مور و پلار ورکوي بابکه دی دا دی راووتی تعلیم چې ورچولی سر نه په ګرځوي چې زما زوی چیرې روان دی چیرې کښېنستی په کوم ځای کې ناست ولاړه ده زموږ رسوس معاشره خو اوس داسې ده بابکه چې راووځې اریانۍ به دې واخلي دلته څوک ناست و چرس کوي څوک ناست وي رینس کوي وعلیکم السلام خدای مو راوله ستړي مه سئ ښه یاست په خیر یاست صحت مو ښه دی ژوند په خیر دی قربان یې سم خدای راوله څنګه خدای راوله حاجي صاحب ښه یې په خیر یې قربان دې سم الله دې غم راکړو بابکه ته هم ښه شکر دی ته هم ښه لالو ماما لالو ماما بیا دې لالو ماما چې را روان یې پر لارې بالا لاره خپله ورته ایلایي لالو ماما رالی مېلمانه نن وخت چې راله بابکه او یا خدای جار کله مېلمانه راولي ته ګرد عمر دغه رقم ناوخته ناوخته راځې لکه حالت مامور نو خو بابکه خبره دا شی وه ښه ستا قربان سمه نو څنګه که ښه برعکس ستا ټیم رانیولی دی ورته پام به سو ما خورا پټوي اغستس څنګه ساعت بجې نه معلومېږي دا خو نو حاجي صاحب ستا قربان سمه دا خو نو چوربتي دا څنګه غړش یو شی ولګي دا خو په برق نه دا اتومات دی په برق مونږ کې دی برابر په 15 ورځې کې به دی وخت یې ور درشي
نو خامخا بابکه چې په خو مې مېلمنو دپاره ښه یېلو راچومه بیا خو نو ګاز خو نو خورا ګران دی نو خشې ماسې شی سره راټولې کړمه نه اخبار کاغذ دا د چینایانو اخبارونه نه دي د ویلو خو نو نه دي نو یوازې دی ویلی سي بلا زه قرار په اور پسې کړم دغسې نامیانې وایي د اور چای خو نو بیا جلا عشقي فضل اوس بابکه هغه ورځې به ستا له کډه به ور پسې کړې وای دا پر عالم معنا وایي اور سره سموي اور یې وراچوي بابکه چېرته دی ما ته رامعلوم دی دی لکه هغه پخوا کې نه وه 25 یا 28 کاله مخکې دغسې وارې انقلاب وشو دا ملک سره دغه سو ماته سوله و ټوټه سوله و نور خلک راغله دا ملک یې ونیوی نو خو هغه باره دغه رقم کیسې وې چې ځان یې نه سوی چلولی اوله چې یو ځای بیا خو یخ و چې یو ناجوبې ولي بیا بیا راک د کلکینو دروازه مې د مکتبو میزونه یې وسوځل په یاد مې دي کلکینان چوکیان ول دا خو یخ دی نو ول صاحب مانه نو موږ څنګه نو دی موږ د هغو یو راک پکښې دی بیا دې ته نه ګوري بس چې د کور د کاڼ مزغلی هغه مهم شی هم دا مکو دا وطن و د کور و دغه شي ته باید موږ تاسې ډېر اهمیت ورکړو باید ډېر اهمیت ورکړو دی نه ورکړي نو تا دا لکه نه پیسې کوه چې ته روپېږې ولې تا چې هغه چوکاټ غلا کړې د بابک د کوټې ده کله مې غلا خورا تاریخي شی دی دا باور جوړوي هندارې مې وراچولې نه دا دی نه پوهېږي بابکه چې ته روپېږې ما دې ته به هندارې واچو بیا به وکښېنوو دوی تا یوړي کله ما یوړي بس دا نو د هغې کیسه ده ګرد عمر چې هغه دغسې دا د وطن هم داسې حالات دي مدیر صاحب تا ته معلومېږي دا وراني چې وکړي نه دا اوس دا 40 کاله کېږي هر یو چې کښېني یوه ډله پر بله ډله باندې خبرې کوي وایي دا ملک خو نو دوی خراب کوي ما خو هېڅ نه دی بل به وایي یا دی په دا 40 کاله موږ سلامت و ملامت ولاکه معلوم کړي دا هغسې ده که نه دوی دوو کې به څنګه معلوم سلامت و ملامت نه معلومېږي نو خبره مې دا کوله دغه د مدیر صاحب د تربیې و تر دې پورې غږېدی د کوچنیانو تعلیم و تربیه چې مکتب کې باید خو استاد به درس ورته ووایي خو مور پلار هم باید تربیه سمه وکړي څارنه یې وکړي پوښتنه وکړي مکتب ته زما زوی راغلی دی که نه دی راغلی همزي کاکانو خوا دې تا ورواستوئ نو څه کوي نو خوا دې مکتب ته ځي نو بلا نو ته څه ځان ستړي کوي لالو ماما خو نه دی تللی چې تللی وای دا دونې محتاجین د کومې خوا کې ده په دا ښار کې ته راسه په دا ښار کې چې څال دی نو محتاجین نو ما ته باخته کړل یا هغه په هر صورت بابکه دغه مېلمانه چې مې کړه راته ما مېلمانه درته کومه دا بخښه دي درته کښېږده دا به د دې کوچني سي دغه به زما د بابکو سي بکل کې هم چم در سره وکړي لاس یې نه بالا ګرده چم زما سره زما څه اوس مې دا لوښ سره پرېولی دا دغه دا صابون خورا شوی و بس د ګوتو مې خطا سه مال ګلاس مات هغه لاس مات ګلاس مات هغه لاس مات ما ته دا که څه خوشمنژورې داسې ډېر داسې نه وي چې زیاتره وپوهېږي دا کوچنی ونه سوځي څوک سپین ږیری دي بل وارې سپین ږیري خبرې وایي کاکا تا ته خو نه وارې وایم ته بیا په ولې به د غټۍ ستا ګلاس کوم دی هغه زه برره بړه بعده چې شم بس اشتها مې نسته چې بابک ته ګورم زه چې هم زه ګر سړک پیروی خورم ما ستا ګلاس دا لاس ډېر مات کړی اوس د وامه دی تور دوی چې بابک په سره ته وایي د غوږ پیش به راکړې څنګه علي مدیر صاحب نو دا خبره بابک د سړي پورې کول دا خلک به نو په دا محتاج څنګه اخته کېږي نو دا به زه ورته نه په اخته کوو خدای پخته کړي نو دا په دې خپله پخته کړي هغه وپوهېږي او دی هم ښه وایي دی بیا چې دی خو بیا په دا ګردي میزو کې کښېني ګای وخت دا د تلویزیونونو ګردي میزونه نه دي و په هغې کې کښېني خورا داسې موضوعات چې فکر دی وایي خدای پخته کوي خدای خو نه راته وایي چې ته ورسه نشه وکړه نشه په اسلام کې حرامه ده منع کړي یې موږ تاسې موږ ته ذکر شوي دي په قرآن کې په حدیث کې ټوله وایي چې نشه حرامه ده نشه چې یې وایي په لمانځه له مدرېږه لمونځ نه څه کولی نو ولې کوي حاجي مجید صاحب خو دغه چې دا ساکیان دا بد دي ساکیان دا خرڅوي چې دا خرڅوي چې نو چی شو وکړي زه وتهیږم مثلا دا شی څوک خرڅ کړي دونې کاروبار چې خدای پاک پیدا کړی دی نو دغه بالا دی به کړی
د مدیر صاحب تر دې دغه پورې دا معتادینو پورې دا زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډېر کسان په اخته کېږي دا ډېر علتونه لري خو یې سبب بیکاري جلا علت شته یا د اوله سره څخه ما ورته چې مثلا ماجرتوب دی جلا دی بیکاري سوله ماجرتوب څه ورته وایي بېوزلي سوله و یا بیکاري یا د کورنۍ تربیه سوله یا د ماحول د چاپېریال تاثیر دی خو دی بابا دا شان ټوله پکې غربت شته جنګونه و دا ټوله شان په دې ته موقع مسایله کوي چې یو ځوان نشه اخته سي یوه خبره دا ده مدیر صاحب چې د دې ټولو سره بیا بیرته خدای پاک و انسان ته عقل ورکوي اشرف المخلوقات یې بللي او د ښه و د بد دپاره یې ښه لارې مو ښولې د بده یې مو ښولې چې د هغه دپاره قرآن شریف راغلی زموږ د ټولو دپاره د هدایت یو لار لکه مخکې چې مدیر صاحب ویله چې ولاد نشه حرامه ده په حدیث کې راغلي یعنې په دې کې دا ویل دا مه کوو آفرین خو بیرته د خبره دا شی دی چې دلته د ټولنې کې هم دا شانس اوس یو څوک دی په دغه نشه اخته کېږي په دې عذاب اخته کېږي خدای پاک زموږ تاسې د سر دښمن له نه پاک یو څوک په اخته کېږي د بېلابېل لاملو د لاسه ما ورته وویل چې اول خو دی باید دا فکر و دا عقل دا دغه وکړي که بیا هم ونسي ډېر دا شانس ده چې انسان یې په خپله خوښه په خپله رضا نه کوي مګر اوسي بیا نو په دې کې د ټولنې و د کورنۍ و د دې بیا مسؤلیت شته څوک چې په اخته سو باره بیا نو د هغسې ورلکوي چې ځه بالا شفاخانه ستا ورته جوړه ده یعنې دا شفاخانه هر شی دی ته مساعد او خدای دغه زموږ مدیر اداري دی میرویس نومیږي دا سوپرویزر ډاکټر زمان نومیږي دغوندې کومک همکاري چې دی د دا چپخانې سره کوي خو د کندهار خلک دي دا هر ځای خلک پکښې بستر دي لالو ماما د کلات د روزګان د چیرې د فراه د عراق د هلمند د هر ځای خلک پکښې بستر دي داسې نه دي مریضان دي چې دا فرق کوو چې دا موږ نه بستر وو دا خو د عراق دي دا موږ نه بستر وو دا د کلات دي دا موږ نه بستر وو ټوله بستر دي ډوډۍ 3 وخته غرمه وریجې دا مخامخ دي لوبیا ماښام وریجې پټاټې سهار شیدې ډوډۍ دا ورته ورکول کېږي 2 وخته دوا ورکول کېږي هر سهار یې ګوري هر ماښام یې ګوري دته داسې مشکل پیدا کېږي اپنډیکس دی پایواز چې موږ زنګ ورو هغه راغواړو په موټر په خپل امبولانس کې سپروو میرویس روغتون ته بیا یې پایواز ته تسلیموو چې دغه دې مریض دی یعنې دومره خدمت یې کېږي دا یعنې ستاسو په دې شفاخانه کې یوازې د معتادینو دپاره دي یوازې معتادین دي بابکه بل څوک نه دا خو رښتیا دا خو ډېر غټ د خیر کار دی خدای پاک دې تاسو ته خیر درکړي او هغه کسان چې دا د دې د مالي دغه د کومې خوا څخه چې د دې زموږ تاسو تجاران د کندهار صاحبان دا مخکې یو موسسه وه هغې کوو بیا واوښتله دا په دولت پورې وتړل سوله در اوسه چې خوړه کېږي در اوسه چې دا شیان کېږي هغه زاړه مواد یې در اوسه یې ورکوي یعنې دغه مدیر اداري ډوډۍ هم بچت کړې وه چې دا ډوډۍ معنا ډېره د دوندې راوړه دا بچت اوس د بودیجه نشته اوس د هغه څخه استفاده کوي دغه دی غټ کار کړی په خدای هغه ګیس هغه بچت کاروي هغه غوړي بچت کارول هغه ډوډۍ بچت کارول در دې بالا خدمت څنګه وکړي غټ خدمت دی خدای پاک دې خیر ورکړي خو ما دا خبره په دې وکړه ما زموږ د دې په ښار کې په افغانستان کې ډېر غټ تجاران لرو ډېر سرمایه‌داره خلک لرو ډېر شتمن دي ډېر زړهسوی لري ډېر غټ کاروبارونه یې دي ځکه دی رانیسي خرڅوي مثال د خارج څخه شان دی راوړي چې د زوی واده اته شپې دوی هم په دې شان کې کومک کوي نو داسې ما دا هېچا کومک نه دی ورسره کړی بابا بیا دغه
موسسې چې دغه بانټ ورکوي دغه کار یې پر غاړه اخیستی و هغو کوي خدای پاک دې خیر ورکړي نو داسې به د ډېرو دغه کالي دې خپل کالي ورکوي د دوی کالي چې هلته شفخانې ته راله هغه ځینې خېږي د شفخانې کالي ورکوي بابک ټوله یو رقم درس ورته ویل کېږي انفرادي مشوره ګروپي مشوره دا ورکول کېږي فامیلي ورته راغوښتل کېږي پایوازي ورته راځي یو شی ورته راخیستي هغه ته لا موږ مشوره ورکوو چې زوی د ده د کوچني فرق نه کېږي چې د رخصت سو ډېر پام به پر کوي ډېر فکر به پر کوي ده ته مشکل پیدا کېږي موږ ته ما دې زنګ ووایه بېرته یې راوله شفخانې ته ډاکټر صاحب نسخه ولیکي دا د ده مشکل حل نیم ساعت ته مشکل پیدا کېږي که په دا نیم ساعت کې مور کنټرول کوي پلار کنټرول کوي ورور کنټرول کوي دی خلاص دی که ووتی بیا په اخته دی بابک دا نو څو عمر به په دې پورې مربوط یو کال زموږ د نظارت لاندې دی نو مدیر صاحب داسې به د ډېرو خاطرو سره مخ شوی دا خو ډېر د معتادین کسان رقم خاطرې به لري دا مثلا دا د زهرجان خو نوم لته مسته سره وتلی خو دا د روغ جوړ دی نو دی به هم د دا خپل دغه یو کیسه یو خاطره چې مثلا دی په هغه حالت کې و څنګه و اوس څنګه دی دا خو نو دا به دی خپله درته ووایي خپله به درته ووایي چې هلته سره کم وې شفاخانه کې سره کم وې چې راووتې اوس سره کم وې سم یې سره کم وې اخته څنګه شولې آفرین اخته کړل ولې ځان به اخته کړي ولې ځان زه په دې عذاب اخته کړي شاباش چې شي در سره اوس ولالته چا چې شي در سره کول ظلم زور دا دې مو وایي چې موږ سره داسې کېدلی څنګه و زهرجانه وره لومه دا په دې ځای کې داسې دغه موږ په یو ځای کښېنستلو پنځه شپږ کسان ډیوالان په یوې خانه کې په درېیمه نه کې بنډار مو کول دغه بنډار به سره ناست موږ په خپل کار اخته په خپل ساچري مو اخته او په دې کې به یې شپنژري موږ سره به کښېنستلې هره ورځ به راغی بره موږ په خپل بنډار اخته بوس جلا کښېنستي بس دغه نشه به یې کوله بله بیا زبر مروزه بس هغه موږ ته ناستې ځای و دغه شپنژري به مو راتللي بل ځای به یې نه درلودې برې به د دې نشه کول موږ سره نه په ګرځولې اخر ما په داسې لیک سودا دا څنګه نشه ده موږ ګر په دا ساچري اخته یا په ورکو اخته یا په کرمبوټ یا په بل ساچري اخته یو دا شپنژري په دې ځای کې ناستې دی په نشه دا اوس څنګه نشه ده چې داسې نه پاچېږي برې مې ورته وویل ما ورته تخمانه شپنژري سړی د څو به کوې په دې نشه بارول څه وکړم نه راسه پاچېږي ما څنګه نه سپاچېږي یو سړی یو دغه ته وکړي چې معنا باید دا شی زه نه کوم او هغه دی پښتون هم ځان ته وایي او بیا وایي خو سبا بیا ورته ناست شي دا کمال چې نن درسره کوم چې څنګه نشه ده چې دا څنګه نشه ده ما نن یې کوم سبا بیا نه کوم څنګه پاتېږي که نه پاتېږي چې څنګه نه پاتېږي سبا بیا دلته دواړه پښې نو بری بیا بره دواړه بیا سره دغه کوچ معنا ساعته پاتې ته خو یې کوې چې زه یې کوم که نه کوم دی راته وایي یا مه کوه دا دې نشې سره لاس واخلي لکه وایم یې کوه دا نشه بیا نه پاچېږي بره مالیا در سره کوم یې خامخا زما په بیخي ټینګه سودا په زړه کې رالوېدلې وه خدای هم راته ټینګ سول نه در کوه مالیا خامخا بیا راکړه نو ما چې نېر دغه کوي چې اوس موږ د مخه ولیکه روزه ته زموږ د مخه جدا کار ته دغه وه چې راته دغه په دا خامخا یم هلته نه در سره کومه راکړه ما ته بس یو کار هم نه پېښ شوی و بس ور واخیستلم طبیعت هم خراب و په یو شي باندې و چې ما په کور کې مې یو تاوان هم راپېښ شوی و د هغه تاوان سبب پر ډېر نه په ستنګ وي بره ما ورته وویل چې ونیسه ویې کړه ورته ټینګ شولم جین سړي نشه راکړل چې نشه یې راکړله بلا کړه بس سبا هغه مال راکړلی بره د زما بدن زه په ځان پوهېدلم مال د بدن چې دغه نشه دسه غواړي په دغه اول د پلا بس دغه ډاکټر زه ولوېدلم دغه 13 14 کال دی د دا نن ورځې پر زه په دې کار اخته یم په دا اوس کې دا دی به کور یې زما ته سره وکړي بله څو حاضري مې مدیر صاحب ته ورکړلې په شفاخانه کې حضرت یې کور ودان بری بستر کړلم او ری بلا وروره معنا دغه یې هم راکولي نسیات یې هم راته کولي سپورټ یې هم راکولي 3 وخته ډوډۍ یې هم راکولي 15 وخته لمونځ یې هم راباندې کولي دغه دې چې خدای پاک تر دې ځای پورې راورسولو نو اوس یې 3 میاشتې کېږي شکر دې خدای پاک چې دغه کړلم بیا مې نه کړې ده نه چې بیا خدای پاک واس پوره کړي چې زه دا کار بیا وکړم ګرد مسلمانان دې خدای دې خلاص کړي دې کار څخه خدای څوک نه پاخته کړي دا ډېر نامرده کار نشه چې د تاواني ده دا بیا بیخي نامرده ډېر نامرده نشه دا ډېر هغه زموږ په اصلاح ډېر سړی خوار کوي ډېر سړی یعنې ډېر داسې موږ وینو خو مدیر صاحب ته معلومېږي ډېر د ښه فامیل کورنۍ ښه خلک پاخته شي هغه بیا ډېر رنګزرده شي ډېر ذلیله شي یو پرې وشي باندې نو خو نه بار ورور پرېږدي کور بابا که زموږ سره راجستر شته 1,80,000
په تېر کال کې چې موږ دغه کړي دي ثبت کړي دي نو چې نور به څو پاخته 1,000,000 دا دې په کندهار کې پاخته دي 3,000 تنې دي ښځې پاخته دي په دغه کندهار کې معلومې دي چا نه معلومې دي غلط دا چا سخت بکر سره خو بخلا چیر زیاته ولا دا ډېر غټ سوای ناورین دی زموږ تاسو د هېواد دپاره ګوره د یو هېواد دغه د ملا تیر ځوانان بلل نو زموږ ځوانان اکثره مو په دا نشه ډېر مو په بېکارۍ اخته نور بیا په نورو نو دا ملک و دا دغه په څه شي جوړه یعنې د خپل فامیل نسي اوس بیا بابکه بله کم نشه راغلې ده دا بیا در ټولو بتره نشه ده هروین له ولا پربی دي دا به څه دي شیشه ورته وایي دا بیا لیونی کوي بابکه که سره لیونیان دي د خلک اوس په خبره سر نه خلاصېږي او هره نشه چې د خدای پاک دي موږ تاسې ټول انسانان دي امین الله جل وساچو غټ بلاوي دي خو خبره داسې وله چې دلته دا ظاهرجان هم ویل څه داسې پاخته سولم بیا ډېر تکلیفونه دغه کړه بیا دا دې سپارې اوس خو په خواري ماري اخته چې اوس په د بازار کې بس بوټونو دغه شیان خرڅوم بس د بچیانو در مخ دا پیسې په نشه ورکولې او شکر دې بچیانو ته ډوډۍ موډۍ په وړه مو پیدا کړم دا په دې ګرده کور مخه خوشحاله دي دا د اولاد نفقه پیدا کول حلال دا هم په عبادت کې خدای پاک نو دا یو عبادت دی چې ته کوې چې ته خپل اولادو ته یو حلاله ګوله پیدا کوې خو یو خو دا دی چې خپل اولادونه به سم تربیه سي وبروزل سي هغو د ژوند دپاره به دغه سي بل هغه دی د نشې سپسې راوږده پیسې چې تا پر نشه ورکولې او بیا چې سړی نشه یسي هغه بیا خواري نسي کښلی یې وکړي خو موږ په دا ښار کې وینو پر امبارو دی پراته یو رقم په تکلیف د دې ژوند یې چې سړی ورته وګزوی پر کباب د ډېر ضلالته سره مخامخ وو خدای دې څوک نه پاخته کوي خبره مې دا کوله چې لکه مدیر صاحب چې ول څو کسان تا یاد کړل 1,000,000 دا خدای دې پاخته اخته دې خدای پاک خلاص کړي او دې دپاره باید ډېر شفاخانې جوړې سي ډېر چې مثلا اوس یوه شفاخانه لرو بابکه په ګر کندهار کې بله شفاخانه شته چې د په 12 ورځې کې 12,000 افغانۍ ځینې غواړي وایي د ورځې 10,000 افغانۍ ځینې غواړي چې موږ پوښتنې ځینې کوو د 12 ورځو دپاره د 12 ورځو دپاره دا یوه افغانۍ ګرده نشې دواوې ورکوي دغه دا سره اوس یې بېرته چې د ګولیان نشه دې بېرته ولاړ شي بېرته یې دغه نشې ته واکي وګوره نو خبره مې دا کول چې ډېر کسان پاخته دي او دا رقم نه دي چې اوس موږ وایو چې د هغه دي نو نور نه پاخته دا خو دا ترکیب داسې روان دی پسې نه بابکه دا نه په دې نه خلاصېږي نه په اولو ځینې پاکېږي نه په بند ځینې پاکېږي صرف د محتاجینو شفاخانه تداوي دا چې یوه ده چې 3 سي چې 4 سي چې دا خلک جوړ دا خو به هغه د دې مخنیوی وسي چې دا اوس پاخته دي د دو علاج وسي مخ ته چې نور پاخته کېږي د هغه دپاره باید یو فکر وسي مثال د خبرې اوس ظاهرجان صاحب ډېر په دې کې پوښتنې نه کوو چې بیا موضوع بلې خوا ته ولاړه نه سي اوس دا چې دا نشه چې اوس داسې عامه په ښار کې هر ځای پیدا کېږي ولې پیدا کېږي دا چې خرڅوي مثال د خبرې اوس دولت دی قانون دی د بیا نشه دا شان چې دا خو یو عادي دکانداري نه ده چې وایي دا پروا نه کوي نو زما هدف دا دی چې موږ د دې خلکو پر ځای چې پر دا خلکو ته مثلا په سپک نظر وګورو یا تهدید کو یا بل دی خپله په عذاب اختري سره باید همدردي وکړو هغه کسان چې خرڅوي هغه کسان چې فابریکې لري هغه کسان چې کري د هغو سره باید حکومت ډېر سخت چلند بابکه دا ستا خبره ډېره پر ځای خبره دې وکړه طالبانو اوس دا چې موږ روینیان ورته وایو موږ دغه ورته وایو دا یې ډېر ټول کړي دي د ښار ښار یې ټول کړي دي خو هغه خلک دوی نسي نیولی بابکه چې هغه یې خرڅوي ولې یې نسي نیولی دا یې په کوچني خرڅوي بابکه ښځه یې په کور کې خرڅوي بابکه هغه څنګه نیسي هغه څنګه نیسي خو خرڅېږي ولې ګټه یې ډېره ده بابکه
نه ګټه خو جامعې ته بیا دغونه تاوان او دا به بیا درته وایم هغه کسان چې خپله خرڅي یا په کوچني یا په میرمن هغه هم حتما اخته دي شراب په سخته دي د هغو بیا دغه ژوند تر دغه لا په اخره کې په ضلالت ډېر هم اخرتي تاوان دی ورته هم د دې دنیا تاوان دی او خبر لکه حاجي مدیر صاحب چې وکړله اوس قانون کې بیا دا رقم دی په دا شریعت کې دا جرم چې دی دا چې وایي په اسلام کې د ښځې مثلا یا نر چې دي دا مساوي دي هغه په دې معنا دي چې د جرم پر حساب باندې مساوي دي دا بیا نشي کولی چې دا خو نو مېرمن ده ښځه ده ولا دې ته به نو لږ سزا ورکړو یعنې غلا ده که غله وکړل او ټینګ سو حد دا پر جاري کېږي چې لاس یې پرې که د هغه غلا ښځه وکړي د ښځې هم لاس پرې کېږي نو چې دلته یو څوک دا روین خرڅوي که دی نر دی د ده دپاره قانوني کې سزا سته په شریعت کې سته د ښځې دپاره هم عین هغه سته بلکل سبب او یو پاته سو مومنان چې هغه په خبر نه دي هغه نه پوهېږي هغه خو هغه د کتابو تر دغه لاندې نه دي راغلي هغه خو نه وایي بابا راکړه چې خو بیا هم دولت چې مثلا سیستم چې هغه دې دپاره هم یو حل لاره لري خو لویه غټه خبره دا ده چې پر دې باندې چې غټ کاروباریان دي یا کوچني کاروباریان دي دا داسې دي دا یو په بله سره پیدا کېږي باید هغه ټینګ مجازات سي هغه ټینګ سي د هغو سره باید د هرې کورنۍ چې د هغه د چا اولاد پاخته سوي د یو چا خاوند پاخته سوي د یو چا مثال میرمن پاخته سوي د هغو د دردو حساب باید ټول د دغه شخص سره وسي دا خرڅي چې وسي بابک او دا باید وسي دا نو قانون چې شته وایي یو څوک چې وایي زه حکومت کوم د حکومت خو د هغه دنده ده چې په جامع اوس ګوره موږ وایي په جامع کې باید هغه کسانو مخه ونیول چې فساد خپروي امر بالمعروف نهی عن المنکر چې ورته وایي نو خو خلک شو ته راوبولي د بدو سیمو نو خو دغه په دې کې غټ زما ورته زموږ ډېر ځوانان په نشه اخته دي ولې په نشه اخته دي دا ځوان باید عبادت وکړي دا ځوان باید خپل کور ته ګوله پیدا کړي دا ځوان باید د اسلام دپاره یو څه وکړي دا ځوان باید د وطن دپاره یو څه وکړي موږ تا په نشه اخته کوي چې دا دغونې انسانان مو په نشه اخته دي بابا خود په اخته کار نسي کولی د کورنۍ د اوږو بار په کوڅه کې په غله مشهوره سو په هر شي مشهوره سو بالا خو نو تم بد نیوړي هغه یې مړي خو موږ خلک بیا تعلیم نه لري بابا چې راولي چې دا معتاد دي ګویا زه شفاخانې ته خدای دې جوړ کړي تداوي یې موته ده بابا که نه پیسې ځینې غواړي نه شی ځینې غواړي که پر سر درد یې که دردونه لري ټوله تداوي یې موته ده ډوډۍ یې موته هر شی موت ورکوي بس هغه کسان چې په اخته دي خدای پاک د هغه د دې عذابه څخه او هغه کسان چې دغه رقم په فامیل کې دغه رقم کسان لري هغو ته خدای پاک د زړه صبر ورکړي هغو ته دا توان خدای پاک ورکړي چې دوی وزغمي او دوی تر دغه شفاخانې و تر دغه ځایونو معرفي کړي او شفاخانه والا ته دین خدای پاک خیر ورکړي خدای پاک چې دنیا لوی خدمت کوي خو دولت ته چې خبر درېږي هغه دا ده چې دا قاچاقبرانو یې د دې کاروباریانو د دوه کمبله باید دوی ټول دا خو د عام سړي کار نه ته یو درې څلور وځړو بابا که په دا 400 پر چوک بیا دې څوک خرڅ کړي خو نه ځړېږي بابا که او یا داسې موږ خو دونه توان نه لرو دا خو دولت په دې کې د دې دولت کار دی اوس هر ځای چې وایي بد دا حمادي شریف څوک بد کوي یا بد وي تاسې که واک لري زور لري په لاس یې ونیکي واک زور خو نو د هغه د دولت په لاس کې باید په لاس یې ونیکي که واک زور نه لري په خوله توصیه ورته وکړي دا کار دی دا دې ته اوس توان او توفیق ورکړي چې دغه ساکان ونیسي او دا ټوله روینې راټول کړي ګر سره د لاله ماما په خوله ورچکي موجب صاحب ستا زه د قربان سم ته ولې سر نه خلاصوئ دغه غټۍ خو دولې سر نه خلاص دی چې هر څه یې وویل ویې ویله لا یې زما سرمایه دوچنده کړله څنګه ته خو دغه ته یې غوږ ویل انسان ول خو دا درته وایم چې مثلا ته دا خلک په اخته کېږي او داسې او داسې دي
کوي کې نه کوي کاکا د خپل کار دی خو جلا خبر ده وای چې څنګه کوي هغه چې بیا دا خبره نو زه وایم دا کوم کسان چې دا خرڅوي یا کوي یا دا کوم تجارت کېدای شي د دې په ملګرو دغه څه باخته یي او بیا بل خبره دا ده په پاکستان کې د جانسن د ولسر نه خلاصې ته روپې د کاروبار دا غدي د چا کاروبار ور انګور خرڅي څوک خټکی خرڅي یو څوک نور بنجان بیډری زته روپې نه خرڅي یو څوک پیدا خرڅي هم دا مې کاروبار دي چې ته روپې ته ولسر نه خلاصې دا وای ما دا بیا حرام دی حرام یا څه دي خلک نه ګوري 500 روپۍ ته ګوري جانه دا نه اقتصاد دی او به څه خلک چې ګوري چې ته روپې جلا آرام ته 500 روپۍ ته پیدا کوم لا کنه ستاره جبې جلا کوم آرام یې راک زه جبه تاچو ما په شبخانه کې د یو مریض صاحب ورځ پوښتنه وکړله ولې خواري نه کاږي وایي نسته وایي نو غلا څنګه کوي چې په لاس راله حلاله ده چې ولاړه ارامه تا مې غلا ارامه ده وایي چې په لاس راله نو څه خو هغسې کوې زما خبره شوه که نه شوه څه چې کوم فکر کوم ما په دا ښار کې یو څه ګرځېدلی یم دا چې څوک مو تېر شوی غټۍ دا ته دنیا د واجب هر څه سړی و ته وجې بابا که پر چا باندې راغلی نو زه وایم هم دا کوم شی چې څوک راوړي یا خرڅوي مثلا په دوکان کې په یوه کپه کې پاپړ پراته وي په بل کپه کې بیا مرچک پراته وي دا کوچنۍ ورځي د کپې څخه مرچک رانیسي که پاپړ رانیسي پاپړ ګوره نو ته ولې نو قربان شم سره جاسم نو ولې دا دکاندار څه دغه شی رانیسي دا روین چې څه بلالي یا دا چرسي دا خو په یوه بوتل کې روین په بل بوتل کې خو دغه نه دي نخود نو ولې څه دا د کومې خوا کوي نو دغه کیسه ده نو زه وایم د کومې خوا کوي ته ما ګرده وایي بلا هغه به وایي چې خدای ته لا بس نه غواړي مې راپېښه و چې هغه چې هغه د خلاصي و چې په کاروبار کار مدار بابا که زیاته روپۍ چې وای غار و چې مخ ورننه باندې شي به دې وخورې ولې ځان به خورې خو داسې دی ستا خبرې بیخي پر ځای دي ته خو بیا دا خپل نقطې نظر څه ډېر ښه وغږېدلې خو خبره دا چې دا د مدیر صاحب درته وویله چې د دې کاروبار د دې خرید فروش د دې هر څه چې دي حرام نشه خپله حرامه ده څوک یې خپله کوي هم حرامه ده کاروبار هم حرام نو چې حرام موږ په اسلام کې د حرام څه منع کړل سوي موږ چې وایو چې موږ مسلمانان یو لا اله الا الله محمد رسول الله نو د دې خو یوازې په دې موږ نه خلاصېږو چې لا اله الا الله محمد رسول الله هر هغه شی چې په اسلام کې حرام منع سوی هغه باید ونه کړو دا بله خبره دا ده دا کم شی چې مثلا دا روین دي دا به د یوه نفر کور ته ګټي خو بسته جامعه بسته ولس د کار ګرده خلک د کار بله خبره دا ده لکه بیا هغه ته راځو چې خامخ ما چې وکړو مثلا د حلال رزق روزي پیدا کول دا عبادت دی موږ ولې د حلال لارې څخه ځان ته خواري نه پیدا ولې خامخا زموږ پر دې او بله خبره دا ده ته په دنیا کې وګوره هېڅ یو دا مسلمانان د پخوا څخه د مسلمانان د پخوا د زموږ خلک هم تجارت کوي یوه دا کار ځکه چې پیدلی دا حرام دي نو دا شیان چې موږ ته راغلي دي دا هم بېرته د کفري هېوادو څخه راغلي دا دغه هیروین دي دا اوس په انګریزیانو جوړ کړي دي انګریزیان دا د انګریز تجارت دی په ټوله دنیا کې دا د هیروینو کاروبار د دوی تجارت بل څوک یې کولی نشي ګټه یې دوی ته روانه ده او کفر غواړي چې زموږ تاسې مسلمانان نسل په نشو په تماشو په لبو لهبو په دې شان وخته وګوره صحیح دی دوی خپل پرمختګونه وکړي دوی خپل کمپیوټران جوړ کړي و دوی تیارې جوړ کړي پر موږ بمبار وکړي یعنې موږ باید په دغه نشه او په دې عذاب اخته یو چا چې فکر نیسي د علم څخه لرې کړي په یوه نامه په بل نامه د کسب کار څخه لرې کړي په یوه نامه په بل نامه یوازې دا د نشي توپ کاروبار دی چې ما ټول دا د دې ګرده ګټه انګریز ته روانه او دلته چې په افغانستان کې دا غټ کاروباریان دي دا ټول د انګریزیانو سره دي ولې چار دولت رایې څه نشي پکولی دغسې ده بابا که ولې خبره ولې څوک څه نشي پکولی او باید ورسره وسي اوس نو ما درته وویل یو خو هغه دی چې په کور کې دغه خرڅي دا خو باید ټینګ سي ده ته څوک راوړي کارخانه چیرې ده څوک یې جوړوي دا روین خو نو خپله نه کرل کېږي نه راشنه کېږي نه د اسمان راغلي
دا تر څو پروسس اوري او موږ افغانان هغه خلک یو تر اوسه ستن مو جوړه کړه هغه سری مو بیا نه سوای دغه کولای بیا مو نو موږ بروین څنګه جوړ نو خو معلومدار خبر ده بلې خوا سره روان د بل چا نو دلته زموږ چې دولتونه دي هر دولت چې اول باید غټه مبارزه دغه شي سره دې ته نه ګوري چې ما ته خیال دی ګټ په تیر نظام کې دې زه شاید یم ستا چې دا ډېر کسان شته چې د دغه کاروباریانو به علاحده د حکومت ځینې چارواکو ته پیسې ورکول سره شریکان زموږ د ښار غټ غټ معتبره خلک چې دا اوس یې موږ نومان نوس یادولی ولې خلک باره دغه کوي وایي دا خو تا پر پلانکي پر لا وویله هغه دغه په دغه کاروبار کې به شریکان و د هغه به د دې کاروبار و چې راوځي په موټر کې م سپوري سپین کالي مې بل ته ګاډي والا دا جامه مې اچولې ده د پلار په نام دغسې ده بابک دا دغه نسل مسلمانان چې په دغه روی نخته کړي دي هغه بیا څنګه لالو ماما برایي وویله په خبرو ته زه ناست وم 6 میلیونه انسانان په افغانستان کې پښتانه دي 15 لکه کسه کېږي 6 میلیونه برایي دا اوس موږ ګرځو چې اوس دا موږ سره کښېنو موږ وایي ملي اردو جوړېږي 1 لک نفره به نو چې نور نه چې دا چې سمې چې دا چې 6 لکه اوس موږ اردو وایو 1 لکه یا ایران راته ټینګ کې 1 لکه پاکستان راته ټینګ کې 1 لکه یا امریکا هېڅوک جواب نه خو دا هغه دا ځوانان هم دا په دغه نشې څخه مري په دغه ګرده ځوانان یې په دې کار اخته کړي دي نو دا چیش دی ما درته وویل چې هغه د انګریز سیاست مسلمانان د انګریزانو د کافرانو دا طرحه دا پلان دی چې مسلمان باید بیکاره اوسي باید بې علمه اوسي باید نشي اوسي باید خیرات مو لاس نیولی خیرات مرسته راغله چې امیده دنیا خرابه شي هماغه دنیا منګریا موږ چې مشران لرو موږ چې خپل حکومت لرو موږ چې اسلامي نظام لرو باید دې شانو مخه ونیسو بابا که دا 7 میاشتې کېږي معاش مو نه دی اخیستی 7 میاشتې موږ مړه سودل بوږي مړه سوي اما دا الله شفاخانه چلی اما لا موږ چلی الله روزي رسول هغه یو چا څنګه لول سر مو اوس خوندي سو ناس په خدای را مو نو ناس مثلا د رزق واده خدای پاک کوي څو د وجه نمرې خو دغه شان مهم چې ما د نشي څخه مرزبانان خلاص د غلط لارې څخه راوځو د ایله کارو څخه راوځو دا ما بیا یادوم چې د علمي بالمعروف نهي عن المنکر هغه یوازې دا نه دی چې مثلا زه درته وایم چې دا هم صحیح خبره چې تا نه ولې ژېړه کوچني کړې دا صحیح خبره ده هغه هم باید توصیه ورته وکړي خو دغسې کارو باید مخه ونیول د دغه کارو مخه چې ونیول سي ژر خپله پرېږدي مسلمانۍ ته خپله راجع دي که دی د نشې د حالته ووتی خو د نشې د حالته نسي وتلی دی اشرف بابک مخکې خبره وکړه د زیاتره وپېژه هغه خبرې ته زما په ذهن کې مې راګرځي ته ذهن تا ویله تا ول دغه نشې و دغه بلا و بتر دا جامع کې تاوان رسېږي زموږ په کلي کې جامع ده ولا کې تاوان رسوي ته اوس هغه جامع ده چې لمونځ پکې یو جامع ده چې دا ټولنه ما په فکر کې جامع ته هم تاوان رسېدلی دی کلی سو مثال دغه دی څور ته وایي ښار سو نایه سوه دا ټوله جامع موجود صاحب ما په فکر کې جامع نه ده اوس ته د یا جامع ده زموږ ټولنه خلکو ته وایي شاعر واچو ګوره لالو ماما زه به تا ته یو خبره وکړم هغه خو نو جامع ته هم تاوان رسېدلی دی هغه څنګه نو خو سر که خلاص او نو چمپلان څوک ده او دا څه ده هلته ما لیدلي دي بابکه زموږ په دغه کلي کې یو داسې سور سپین ځوان الله چې دا را روان به و بس تا چول رسم کړی دي دی علیحده را روان داس چاغ غټ پهلوان چونګه د ټکټر ټیلې ته لاس ور اچولی وی درانه ځای وړی سو نو را روان به و ښه تک سپین ورکه جانه ساعت په لاس وریښتان برس کړي ښه خوا پاک هم د چا د وامه نه سو ورته ویله چې ستړي مه بابا غښتلی سړی دی او کرار ګورم کرار یو ورځ یو رقم بل ورځ بل رقم بل ورځ بل رقم اخر مې بابا که داسې ولیدی چې بیخي خوارکی تک ژاړ ځواني یې تللې او بابا دا اوس زه ژر ولاړم په هنداره کې مې ځان دا اوس هوا خرابه شوله که څنګه حساب چې ولاړم سم وم بېرته په ده پسې راوځه چې ګورم د شا د خدای تا چې له شپون ژر کړپ بابا خوارکی روان ته خو کیسه واوره
کتله بله ورځ یې ورور را روان دی ول دا زما ورور چې نه دی لیدلی وم لیدلی مې دی خدای دې که خیر اوس څه کیسه ده ول خوا مې زنجباده ده ول په دغسې یو نشو اخته سوی دی نو د ژوند کیسه هم راته وکړه ول پرون یې مثلا زما د ټلیفون ول په 100,000 مې رانیولی ول ده په 2,000 خرڅ کړی ګوره د انسان عقل ځواني ګره د شیان د منځه یوسي او بیا دا ژوند موږ مال څونه خوند باید پر وایو خو پر دې ژوند باندې بابکه نو موږ ولې زهر کړو ځان ته خو خبره د هغې شی ده دا نشه چې په اسلام کې حرامه سوې ده هر نشه چې په دغه خاطر هم سوې ده چې انسان عقل بابکه در دغه پورې زه کوچنۍ کیسه درته کوم نو دوه مریضانو ته مې ویل مال پر ګرده ناست کې مال پر چا باندې یوه انچیکه کیسه راغلې ده غلا کم یوه ډېره کړې ده باره دا یې وویل ول ما ته مسجد غلا نه ده کړې ده چپلکو دی را سره وه بل ته یې ګوته ونیول ولاړ سه هغه هم ولاړ سو ول موږ دواړه رالو په کور کې وګرځېدو کور ښځو هم سترګه راپسې وړل چې یو شی یونسي نو ول د باندې راووتلو یو ځای پسه پروت وي مردار سوی پسه دی پروت او راوامخیستی چې راوامخیستی نو اوس به په څه شي والي ول بالا مو په یو رقم د وړۍ ځینې وشکولې پسه مو په پلاستیکان راټول کړه اور مو ور واچوي پسه مو در مازدیګره پورې والي پاک مو کوي نس مو ورڅیرې کوي نو بالا مو پښې ور پرې کړې را په شا مو کوي بره دروازې ته مو راوړي کساب ته مو کښېښوي چې دا رانیسې هغه ول و چې خلاص یې کوي پسه مو حلال کړی نه دی نور مو ګر کار ورخلاص کړی چې داسې راته وکتل ول بهلا را چپه کړم د تورې حلا کړم ما ته څه یې ورته په کچردانۍ کې دغسې کړي دي بابکه عقل فکر یې بالا کار نه کوي نس یې ورسېرې کوي ویالي جلبندو ګرشان دي حلال کړی نه دی داسې کړي دي بابکه خبره دا شی ده چې دا اوس د اقسام مدیر صاحب وکړل نشه حرام په دغه د اسلام کې چې د انسان عقل او انسان مسلمان باید ګرد عمر په عقل کې په هوش کې د شو د بدو تمیز باید وکړي ځکه خو خدای پاک وایي چې انسان اشرف المخلوقات دي او دی په دغه عقل سره وآفرین اوس ملایکې چې دي هغه شپه او ورځ د خدای پاک عبادت کوي ملایکې هغه اشرف المخلوقات نه دي په څه خاطر په دې خاطر چې انسان چې دی انسان د عقل په خاطر باندې اشرف المخلوقات نو عقل چې دونه غټ نعمت موږ ته خدای پاک راکړی دی عقل دی او هغه بیا موږ د نشې په ذریعه یا هغه څه ورته وایي خرابوو یا د منځه وړو نو خو نشه په دا حرام نو هر نشه چې دغه حرامه ده او اوس نو تر نشو پورې خبرې یادېږي خلک وایي نو ته څه نشې نه د سګرېټ نیولې بیا زه تر نسوارو څه د سګرېټ و دغسې هغه چرس خو لرې کم دا نه کم دغه تېر اوس لا بیخي خلک یې پر نشه نه بولي کنې چرس هم حرام شراب هم حرام بابکه چرسي موږ نه بستر وو چې د شلو کالو عملي یې راولې چې وچیست کوي وای چرس موږ نه بستر وو موږ روین شیشه کریسټال ګولۍ خوري پیچکارۍ لګوي بابکه دا پیچکاري لګوي دا ګر رګونه پنچر یې نه پیدا کېږي رګ څنګه مدیر صاحب دا اوس دغه واورې لکې هغه روین سره جلا اوبه ګډېږي دغه دا ور لګوي دي خپل رګ ته د رګ دا خو د رګ دغه ډاکټرانو اکثره نشي کولی په دغه یې چاوي سره چې یو پکښې یې چاوي ایډ ته ولاړ سي د سینچ کار سي دا بیا نه جوړېږي دا دوی پیچکاري ولګوي باید دا رګ جام دی هغه را په بلا پرېږدي کار پرېږدي وینه نه پکې دغه کېږي بیا په بل رګ پسې به ګرځي نو باره چې رګونه دی بلا یو د انسان په دا شاره کې دغه دی په دغه په شاره کې دلته یو رګ دی دلته وینه خورا په جریان روان دی دغه د 15 پیچکاري دغه لري چې دا شاره خلاص شي برنه بس لاندې په رګو پسې ګرځي چې هغه رګ دغسې بله ځینې مړ کېږي چې هغه رګو ته داسې واچي بس مړ کېږي پای مار دی او حکومت څخه مو دا خوښ دا مو هیله ده چې دغسې د کاروباریانو مخې ونیسي هغه چې هر ځای باید ټینګي باید هغه قانون کې په شریعت چې کومه سزا ده باید هغه ورکړي زه مریض ته وایم خو ته بیا ولې پاخته سوې دا چیرې پیدا کوې اوس خو د طالبانو رژیم دی د طالبانو حکومت دی دا چیرې پیدا کوې
وای دا ښځه خرڅوي اوس کور ته ورځي د هغه ځای سره باګدو د ښځو په لاس کې دی حاجي موجل صاحب نه دی هغه یو شعر کې ویلي دي وایي عقل فکر یوړې دلبر ژاړم بادوم خاورې سر اخر په دغسې ناستې زیاته راوپوهېدې بابا که په سر باندې به خاورې باندې یي باد کړی دي دغه دې باد کړی څه وکړه وپوهېدې نه خاورې بادوم دلبر داسې کار دی بس خو خبره هغه خو ما درته وویله چې ډېر موږ ته په افغانستان کې ډېر مشکلات لرو بیخي زیات نو دغه بیا دغه مشکلاتو سر دی اول ته دې باید مخه ونیسو د کورد د ټولو د مشکلاتو سر دغه دی بابک نو خبره دا ده چې بیرته دا خبره کوو چې دولت څخه مو دا هیله چې د دې خلکو او دولت څخه مګر بیرته بیا ولس ته هم دا هیله ده چې همکاري وسره دولت چې په دې پیل چې ستا د سرایو بغل ته دا سړی دا دغه کوي چې په لاس یې سبا ستا اولاد هم پاخته کوي خپسې په لاس یې ورکړې ویلو سره نه باید په لاس یې ورکړي اوس خو د پخوا کیسې نه دي چې تا په لاس ورکړي سبا به ستا در مخه دی راایله وره به شدا ته وې اوس به سره ګور نه اوس هغه اوس نسته یا بابک اوس نو نسته بیرته ولس ته یو خبر راځي چې هغه دا دی چې په د چا په محل کې د چا په کلي کې یو ځای دغه خلګي چې دا خرڅي باید هغه په لاس او دولت باید قانوني چلند شرعي چلند ورسره وکړي نه یوازې د کوچني کاروبار د کوچني څه نیولې بیا تر اثره پورې داسې نه وي چې اثر کې نه کې لوړې نه کې غټې بر دی وایي ولا په دې زموږ بحث نه رسي اوس به ماته زما څه به ځان خلاص کړي د ولس څه به څوک ځان خلاص کړي چې ولا په دې مې وس نه رسېږي د الله څخه خو بیا ځان نه شي خلاصولی الله پاک وایي ما تا د دې ملک د دې واکداري درکړه نظام مې درکړي د هغه دپاره چې ته اصلاحات راولي او ته د یو ظالم یا د یو غټ چې هغه تر تا زورور د هغه څخه بیا وبېرېدې چې وایه حواس نه ده پوره نو حساب کېږي که نه خود کېږي بابک په آخرت کې چې وایي د مثقاله ذره کې حساب کېږي هغه خو نه یوازې دا نه دی چې خامخا پیسې دي د هر شي حساب واک مې در کړی و څه دي وکړه دغسې پیسې مې در کړې وې څه دي وکړه صحت مې در کړی و ځواني مې در کړې و څه د خدای په لار کې په نشه په نشه کې دې ځواني مصرف کړله که په عبادتو کې دا پوښتنه بیا زموږ څخه وکړه هر څه څخه کېږي نو زما که الله تعالی دې بس ټول هدایت وکړي زیاته راوپېژنې ماښام هم دی په یو سره د ډوډۍ وخت هم دی بلا به زرغټۍ وایستې به دا مجر صاحب دی به زیل جان زیاته راوپېژنې بلا به لاسونه به ګرم کړو ته بیا بیخي وږی سې دا ژر وږی سې دی خو بیا داسې دي دی خو بیا زما نماینده دی په ډوډۍ کې وایي چې رنګ دې د غله ناسته دی پر څه دی په ډوډۍ کې زما نماینده دی نو ته وګوره که زه به د ډوډۍ امادګي ونیسمه ته به در غوده ته نصیحت وکړې چې دا ډوډۍ کمه خوره د معدې سره مې چات کوه دا ټول مرچونه کې میده کا زیاته روپۍ د په هوا کې بابا ته پروت دي بابا وګوره باندې څه ژور باندې مرچ ونه لري بابا خو درمان نه کوي و یا لالو ماما خو نو اوس چې سرخان د ډوډۍ خبر بیا په د نصیحت وایه د واجب چې دا ګراني هم ده چې دا ګراني زه بیا ډوډۍ هم ډېره خوړه کېږي توبه خدا بیخي دی بیا بل عادت لري دی که ګراني که نه دی ډېره ډوډۍ خوري او خپل په کور کې نه د بل په کور کاریان خلک چې د هر وخت وایي چې د غني ولا زه خو کور د شپې د خوا ډوډۍ نه خورم ډاکټر راته وویل چې بیا چې هغې د بل کر چې مېلمای نور ته کړ ولې دونې ډوډۍ وه ډاکټر د دې چا دوا راکړې وه زه به د ډوډۍ امادګي ونیسم نو د خیر سره بابا کور براډېږي به نو ورته وویل چې دی خواز راوړي چې تیاره د ستا بیخي لکه تلوار دی که وژنې په کار په نس کې ممتور طریقه پاڼې ګرځ ودرېږي زیاته روپۍ ډوډۍ اماده ده د خیر سره دغه ویل هلته په کور کې ول مثلا ول د کوپچې دیګ موږ ایښی و تاسو ته ول 15 غټیان ورک دي د کوپچې لالو ماما دا او دی چې راتلي خورا خوله سره پاکوله خپل اپ خوړلې دي مقصد زګټه ما مالګه ګټل خو مې نه دي ګټلې زه په باندې ما دې زه کوفته د خیر سره کوفته به وخورو زوروار دا خوشاله خیر درځه او د خان راځه راځه د مدیر صاحب سره د مخصص تصویر د زده کو